په خیر راغلی یار د ټولو نه پیل دا یا ساته چې دا ویډیو تاسو پسې خندا امر کې تاسو د خندا لپاره ده نو پلیز دا سیریس ما اخلئ او یار اکثر د خلک ماته دا کمنټ کوي چې یار دا خو فلم دی په دې کې خو غلطیا نه وي نو هغه ته زما دا جواب دی چې کته دومره تکړه نو د ویډیو په اخر کې ماته یو اوریجنل پارت پرې ته په هغه کې غلطي روباسه نو بغیر وخت ځای کې دوه راځي چې زه خپل ټاپک طرف ته خیار په دې پټ کې سردیزي ته دلاوري کفن را لګلې نو سرتیزه ډېر په غوسه کې دا سړی مړ کی خو چې څنګه دلاوري په سردیزي باندې درستو نه ډزو کې نو د عملو کو خبره درستو نه سر روچت کې چې پټ لا ختم دی کنه او دلته د صادر راټول شوی پروت دی خو چې څنګه دلاوري په سردیزي باندې ورلړه کې نو صادر خو بالکل سم ور پریوزي نو یا لکه دا صادر خو راټول شوی نو بیا سم څنګه پریوتو او ماستر صاحب چې کله سکول کې وي نو ګیره سروي خو چې څنګه کور ته راورسېږي نو ګیره سپینه شي وي نو مطلب د سکول نه کور ته رسیدو کې د سمره وخو لګیدو خو خیر زمونږ یو ویور مونږ ته کمنټ کړو چې دا خو د پښتو فلمونه دلته کې خو د شپې په 12 بجې باندې ور راخته شي او کله چې دلاوري د کسان د سکول نه وځي نو د گیټ ته وګوره دا د وسپنه دی خو چې څه کله د دې تعالی وای نو بیا خو د لرګي گیټ ته والی وی یار مطلب د 12 بجون ور بده هیر شي دلته کې خو د وسپنه گیټ لرګي ته وړي د لرګي گیټ وسپنه ته وړي سرتیزي او دلاوري په گاډي کې را روان دي نو سرتیزي جیکټ چولې دلاوري جیکټ نه چولې خو چې څنګه دلاوري د گاډي نه راګوښ بیا د سره جیکټ د کم نه راغلو او په دې پارت کې د سرتیزي د پلار بوټان دلته کې پراته وي خو چې څنګه کیمرا مور ته ووړي واپس راوړي نو بیا خو دلته کې پراته وي یار او یار په دې پارت کې خو بالکل حد کړی د سنوبر لاله ته وګوره خالی بوتل خوري ته نیولې دی خو چې څنګه د خوري نه بوتل را لري کې نو بیا به ګوتم کې دي چې وانه لزي واه یار او یار د ویډیو نه علاوه اور کوټه غوښنه درخواست کې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا سره بټن نه دی لګوته ورکو د غنټې نشانه مو واه زما په خیر تاسو په یو سکند نه خرابېږي او یار په دې پټ کې سنوبر د خپل پلار حلال پیسې پټین تاسو په دې پیسو باندې ګوره په دې خو لیکري چې چوټه پچې سبسه اچي مطلب پیسې هم نقلی وخته یار او یار زما په خیال په دې فلم کې سنوبر سره ډیر زیاتې کړه دا هغه ټیم کې خالی بوتل ورکړه جوخري ته ونی سوسه او د بکیو با چوري چې په دې ځان نشه کاوه او یار په دې پړ کې دلاور د کسان غلا کوي نو ټولو د شکلونو نه پته لګي چې شپه د خو چې کله کیمرا سنوبر ته ورواړي نو بیا خو ورځي مطلب ماغه خبره د شپې په 12 بجې پکې نور راخته دی او یار په دې پړ کې تاسو وګورئ تر لری لری پر پولیس تاسو ته په نظر را نشي خو چې څنګه سرتیزه دلاوري ته یو څوک ورکې نو بیا پولیس دلته را رسیدلی وای یار او یار په دې پړ کې سرتیزه د سکول تعالی د ټوپکونی سیو ماته کې تاسو تعالی دې ځینې ته خپ غور سره وګورئ دا خو کولاو شوی دا ماته شوی خو نه ده یار دلته ماستر صاحب سنوبر ته نصیحت کوي نو دې د جنگلی نه دومره لري ولاړي خو چې کله سنوبر مور سنوبر خواته راشي نو بیا خو دې د جنگلی سره خوا کې ولاړي او دلته سنوبر دا یو بدمعاش وای نو دلته لړا کی چې دا دویم بدمعاش وای نو دلته کې را لړا کی او چې دا دریم بدمعاش وای نو د دې کې را پریوځي هغه دویم د دې نه غایب شي او بیا چې کله سلورم دلته را سملې نو هغه پیلا دویم دریم ټول غیب شي یار داسې دي او یار په دې پټ کې دا خسړې زګ سرتیزي ته ګرنیټ ولې نو تاسو د په لاس کې د ګرنیټ ته وګورئ دا خو ګرنیټ نه دی بلکې کاڼی دی او دا ګرنیټ چې په هوا کې روان دی نو دنه خو پین نه دی و دا بډس څنګه کوي او دا ګرنیټ د سرتیزي د گاډي په سیټ کې پریوزي نو پکار د چې دا په همدې سیټ کې ډز شي نو دلته کې خو د گاډي د لاندې لمبې را روانې دي او یار دلته کې د سرتیزي په ملا پورې ګوره هیڅ هم نشته خو چې څنګه کیمرا دلته را مخامخ شي نو بیا د تبرګې د کم ځای نه راشي یار او بیا په همدغه تبرګي چې کله دلاوري وهي نو د دلاوري خو نه کپړې شلېږي ورته وینه راوځي او یار تاسو ته ما ویلو چې د اخري پاړ به تاسو ته پرېږدم نو تاسو ما ته ووایئ چې په دې پاړ کې څه غلطي ده ورکه لکه ډول ډنګ